د دې پوښتنه نشته دی چې څه وپې تېرېږي خو غواړي به مو بیا له درې څلور د مسافر. دا بیا ووایاست. ډاکټر یو څو شعرونه د مینوالو ته ډالۍ وایي څنګه دې پوه کړم چې تللی دی خو بیا به راشي زړګیه چپ شه په قرار شه خامخا به راشي. څنګه دې پوه کړم چې تللی دی خو بیا به راشي زړګیه چپ شه په قرار شه خامخا به راشي. یوې دلګیر خپل بچي په دلاسه اوده کړه شا به اوده شه خو سحر له ستا پاپا به راشي. یوې دلګیر خپل بچي په دلاسه اوده کړه شا به اوده شه خو سحر له ستا پاپا به راشي. او زوی به په خېټه باندې موړ وي که نهر به ګرځي مورې سجده کې په سلګوشې هم جړا له راشي. زوی به په خېټه باندې موړ وي که نهر به ګرځي مورې سجده کې په سلګوشې هم جړا له راشي. لیلا ملګرو ته ګودر کې پاس کیسه کوله یقین مې نشي چې خاوند به مې سبا له راشي. یوې دلګیر خپل بچي په دلاسه اوده کړه شا به اوده شه خو سحر له ستا پاپا به راشي. او زوی به په خېټه باندې موړ وي که نهر به ګرځي مورې سجده کې په سلګوشې هم جړا له راشي. او لیلا ملګرو ته ګودر کې پاس قصه کوله یقین مې نشي چې سعودي نه به اشنا مې راشي. لیلا ګودر کې پاس ملګرو ته قصه کوله یقین مې نشي چې سعودي نه به اشنا مې راشي. او د خپلې خاورې قدر کله هر سړي له ورځي کله بهر چې مسافر شي نو جړا له راشي. د خپلې خاورې قدر کله هر سړي له ورځي کله بهر چې مسافر شي نو جړا له راشي. او بل شعر دی پکې چې ما خو نکریزې په لاسونو تر سهره ایښي چا راته ویلي خاوند به د سبا له راشي. ما خو نکریزې په خپل لاسو تر سهره ایښي چا راته ویلي خاوند به د سبا له راشي. او ساګره کم کپیل چې ښیي په دعا یاد کا کوم چې ظالم وي کپیلان ورله وبا دې راشي. ساګره کم کپیل چې ښیي په دعا یاد کا کوم چې ظالم وي کپیلان ورله وبا دې راشي. او بل نور شعرونه دي چې زه یې پرېښودم مدام مسافرۍ کې لاړل زلمي خو پرېږده ماشومان مې مزدورۍ کې لاړل. زه یې پرېښودم مدام مسافرۍ کې لاړل زلمي خو پرېږده ماشومان مې مزدورۍ کې لاړل. او پښتنې پیغلې سرې ډولۍ کې شوې دلګیرې پاتې په نیمو شپو کې خاوندان ترې نه دوبۍ ته لاړل. د خپل کپیل ته خو مې زړه باندې ډوډۍ پخېږي د ده د لاسه خوازغي مې زندګۍ کې لاړل. او کله قامه شي تنزل مړه دا څنګه ژوند دی څه چې ګټمه د سعودیانو په مرۍ کې لاړل. او یو څو شعرونه نور هم مسافرو ته چې ژوند دی غرغنډه وي سوی سپور د مسافر بچي هم د غمه وي نسکور د مسافر. ژوند دی غرغنډه وي سوی سپور د مسافر بچي هم د غمه وي نسکور د مسافر. او چې دغه راته ووایي سړی د مسافر دی ټوپک را باندې لګي دا پیغور د مسافر. او ټیکټر پکې رالی شور خو هم پکې زیاتې خو وایي چې دغه راته ووایي سړی د مسافر دی ټوپک را باندې لګي دا پیغور د مسافر. او سعودي کې سا ورکړه د راتلو پته یې نشته سعودي کې سا ورکړه د راتلو پته یې نشته. په چغو چغو جاړي یوه مور د مسافر. او د غم اواز یې راغی په ټول کلي کې ماتم شو په چغو چغو جاړي کشره خور د مسافر. او بل شعر دی پکې چې د دې پوښتنه نشته دی چې څه وپې تېرېږي خو غواړي به مو بیا له درې څلور د مسافر. دا بیا ووایه ساګر صاحب. د دې پوښتنه نشته دی چې څه وپې تېرېږي خو غواړي به مو بیا له درې څلور د مسافر. او پیسې ورسره نوې مزدوري کړې نه وه په دې وجه خفه دی مړه رور د مسافر. پیسې ورسره نوې مزدوري کړې نه وه په دې وجه خفه دی مړه رور د مسافر. او دا نور بدن خو څه کې ای ساګره په غرمه کې دا نور بدن خو څه کې ای ساګره په غرمه کې چې سترګو به هم واغستلو اور د مسافر. ډیره مننه ډاکټر میسل صاحب. او زموږ سره بل ملګری هم دی معزلي چې شکور سره تعلق لري شکور جاپان سره. نو ټولو مینوالو د دا شعرونه په درنه مینه باندې ډالۍ. والسلام.